بسم الله الرحمن الرحیم. ما پروگرامینگ را شروع میکنیم. صحیح است. و زبان ما کدام است؟ سی پلس پلس. اور پروگرامینگ لنگویجز پروگرامینگ لنگویج کدام است؟ سی پلس پلس است. پیشتر ما درباره زیاد گپ زدیم که سی پلس پلس است. سی پلس پلس یک زبانی است که دیگه آپریتینگ سیستم ها جور میشه. شما اگر سی پلس پلس یاد بگیرید دیگه زبان ها را یاد گرفته میتونید، هیچ مشکلی نیست. و ببینید هر زبان که است او یک خاصیت داره. از لحاظ کار خاصیت داره. یا او زبان که است پروسیجرل است و دیگه چی است؟ پروسیجرل یا پروسیجرل است، پروسیجرل یا هم آبجکت اورینتد است. هر زبانی که شما نام او را دیدین و طور مثال جاوا ما میگیم این پیور آبجکت اورینتد است. اگر سی پلس پلس دیدین شما گفته میتونین پروسیجرل هم است، آبجکت اورینتد هم است. هر جبه یا پروسیجرل وی یا آبجکت اورینتد وی. دا څه شي ته وایي زه بیا وروسته درته وایم. فلحال دې بحث ته مه ورځئ. صحیح ده که نه؟ دا طریقه ده د کار کولو طریقه یې ده په ژبه کې. صحیح ده که نه؟ دا پروسیجرل چې دا مخکې نیول لکه سی پلس پلس نه کومه مخکې ژبه وه؟ سی وه. سی نه سی پلس پلس جوړه شوه. فرق یې څه و؟ صرف په سی چې هغه پروسیجرل وه او سی کې اضافه والی راوسته، اسانتیاوې راوستلې، د آبجکت اورینټډ تخنیکونه یې ورکې اضافه کړل، هغې نه سی پلس پلس جوړه شوه. دیټس اټ. صرف دومره درته وایم فلحال چې پروسیجرل څه معنی؟ پروسیجر لپاره مثال خبرې ته یو کلکولیټر دې جوړ کړه، هغه صرف د جمع عملیه ترسره کوي. صحیح؟ که ته غواړې منفي لپاره یې وکړې هماغه 10 لاینه 20 لاینه کوډ چې تا کړی پروګرام کې هغه به بیا سر نه کوي. تقسیم لپاره بیا سر نه کوي، ضرب لپاره بیا سر نه کوي. آبجکت اورینټډ کې داسې نشته. آبجکت اورینټډ مطلب څه شی ده چې دا هغه 10 لاینه کوډ چې دی کړی هغې نه بار بار استفاده کولی شي. اوس پوه شوئ؟ اولنی پوینټ هم دا ده کوډ ریوزیبلیټي ده. ریوز څه معنا؟ ریوز بیا استفاده کول. ریوزیبلیټی در پروسیجر ما نمیتونستیم که کد پس از سر برای کار دیگر انجام دادن یک کار دیگر برای از او استفاده کنیم. نمیتونست. در آبجکت اورینتد که است از یک کد به چند شکل شما استفاده کرده میتوانید، مشکل نیست. کلیر؟ اوس راځو دې ته چې تاسو ګورئ هر پروګرامینګ لنګویج چې موږ لیکو باید یو سافټویر خو موجود وي که نه. زه چېرته ولیکم؟ آیا سی پلس پلس زه په فوټوشاپ کې ولیکم، ورډ کې ولیکم، ایکسل کې ولیکم، چېرته ولیکم؟ یو سافټویر ضرورت دی ورته. صحیح ده؟ اوس ګوره سافټویر خو بیا ورډ هم ده که نه، خو همدې کې به یې ولیکو؟ نه، یو خاص شکل سافټویر and that is called IDE. What is IDE؟ داسې یو سافټویر چې هغه IDE وي. IDE په خپله یو سافټویر دی. IDE څه معنا؟ انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ. انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ یو داسې سافټویر ته وایي چې د یو خاص پروګرامینګ لینګویج لپاره جوړ وي. هغه پروګرامینګ لینګویج موږ په هغې کې ولیکو، کمپایل یې کړو. کمپایل پوه شوئ که نه؟ د کمپیوټر ژبې ته واوړي او بېرته ماته یو نتیجه راکړي. پوه نه شوئ؟ اوس کلکولیټر ما مثال درته درکړه. کلکولیټر په پروګرامینګ لینګویج کې جوړ شوی. زه هغې ته په خپله ژبه کې څه شی ورکوم، هغه ځي ترجمه کوي هغه سافټویر، بېرته ماته انسانانو ژبه کې نتیجه راکوي، ریزلټ راکوي. انټیګریټ. اوس خبره دا ده زه کوم سافټویر ته آی ډي ای ویلی شم، کوم ته نشم ویلی. یو سافټویر ته زه کله آی ډي ای وایم، ولې ورډ ته زه آی ډي ای نشم ویلی؟ بیا څو خاصیتونه لري آی ډي ای. انټیګریټډ یو بل سره وصل، نښلېدلي. انټیګریټډ. ډیولپمنټ د جوړولو. انوایرمنټ محیط، داسې یو محیط چې هلته څو شیان یو ځای شوي دي او یو سافټویر ورکې جوړولی شو موږ. اوس پوه شوئ په آی ډي ای باندې؟ آی ډي یو سافټویر دی چې هغه کې موږ خپل پروګرامینګ لینګویج لیکو، هغه کمپایل کوو او د هغې نه یو څه لاسته راوړو، یو جوړ شوی یو پروګرام لاسته راوړو. اوس یو آی ډي ای ته کوم سافټویر ته موږ آی ډي ویلی شو؟ اول ایډیټر ولري، یوه صفحه ولري. یعنې صفحه یعنې ایډیټر. صفحه خو باید ولري، زه لیکل ورکې وکړم. یعنی صفحه کې څه لیکم؟ سورس کوড زما ولیکلی شي په هغه کې. What is source code؟ source code به چی معنی؟ اما کودی که شما برای جور کردن یک سافټویر از او استفاده میکنید، اما کود شما، اما کودینگ شما که میکنین او را ما سورس کود میگیم. صحیح؟ هر سافټویر سورس کود داره. هر پروگرام ورد هم یک سورس کود داره. ای جدا گپ است که ما به او دسترسی نداریم. سورس کود لري، دا هغه منبع ده چې دا سافټویر ترې نه جوړ شوی.
یو گیم د گیم هم سورس کوډ لري، هغه ځان د خبرې چې لاسرسی نه لري ورته، چې لاسرسی ورته پیدا کو خبره خلاصه شوه، گیم ستا شو، دې باندې موږ خبرې کوو وروسته. سورس کوډ باید څه کړي؟ سپورټ یو صفحه باید ولري، یو داسې نه چې بس ویډیو غوندې یو شکل ولري لیکل نه ورکېږي، باید یو صفحه ولري. بل ډېر مهم شاید هغه څه ولري؟ کمپایلر ولري چې ورډ او ایکسل یې نه لري. دا ډېره مهمه نکته ده. صفحه خو تقریبا هر یو پروګرام لري، آیا کمپایلر لري؟ دا خبره ده. واټ از کمپایلر؟ دې ته زه راځم. کمپایلر چې دا یو ټرانسلیټر دی. ټرانسلیټر مطلب ترجمان. څه شی کوي؟ کنورټ کوي، ترجمه کوي. کنورټ هیومن لینګویج اور سورس کوډ. موږ سورس کوډ هم د انسانانو په ژبه کې لیکو. موږ زموږ سورس کوډ صفر یو ته اړوي د کمپیوټر ژبې ده، او د کمپیوټر ژبې نه چې کوم نتیجه راځي هغه بیرته انسانانو ژبې ته اړوي. صحیح ده؟ نو کنورټ هیومن لینګویج انټو وات؟ ماشین لینګویج. انټو ماشین لینګویج. صحیح ده؟ ماشین لینګویج. او بیرته وایس ورسا، یعنی بیرته د کمپیوټر چې په صفر یو کې سوال درته حل کړ نو بیرته خو ته خو په صفر یو بیا نه پوهېږي، بیا انسانانو ژبې ته درته هم اړوي. یعنی د انسانانو ژبې او د کمپیوټر د ژبې ترمنځ یو ترجمان دی په نوم د کمپایلر. خلاص سافټویر ده، دا اپریټنګ سیسټم کې موجود دی. یا اپریټنګ سیسټم سره یو ځای کار کوي. کله چې ته آی ډي ای انسټال کې د کمپایلر ایډیټر دواړه هلته موجود دي. ته ځان ته هم انسټالولی شي، ضرورت یې نشته چې آی ډي ای وي. اوس موږ د آی ډي ای ډېر آی ډي ایز لرو، زه د یو نوم درته لیکم اوس دلته. دریم خاصیت څه شی ولري چې موږ هغې ته آی ډي ای وایو، دا ډېر مهم ده. اینډ دیټ از ډیبګر. واټ از بګ؟ بګز څه ته وایي؟ بګز نه، هغه بل بیګ ده، بی ای جي ده، دا بی یو جي. غلطۍ نیسي. آفرین. یو نام شنیدین؟ ډیبګر. چیس بګ وایي اشتباهات، غلطیانې، ایررز. ویری ګډ. آیا داسې یو سافټویر وي چې زه غلطي وکړم ما ته بیخي وایه نه چې دا غلطي کړې، کوم ځای کې دې کړې ده، څنګه حل لاره یې څه شی ده، دا خو باید درته ووایي. ورډ ځکه دا کار نشي کولی، ډیبګر نه لري. اوس پوه شو زما په هدف باندې؟ ډیبګر. واټ از ډیبګر؟ ډیبګر از ا سافټویر پروګرام. اټ از انټیګریټډ with IDE, with compiler, with source editor. ګوره very good. زه بالکل منم. آیا په پروګرامینګ لینګویجز کې غلطي نیولی شي؟ دا مهمه ده. ګورئ صحیح ده. زه به راشم. صحیح ده، خبره صحیح ده. زه لیکم انټ ا، یو ځای پروګرام لیکم. دا کوډ زه صحیح لیکم. صحیح ده. انټ ا کمان انټ a is equal to 10. اده کوم مشکل شته؟ دا ولې سور لاین ورکوي؟ ورکه که نه غلط شو که نه؟ اوس وګورئ همدغه کمپیوټر کې یو سافټویر دی پروګرامینګ دی، آی این ټي پیژني، دا سور لاین ورکوي. دا خو د دې غلطي ده که نه؟ د مطلب خو دا نه چې پروګرام غلط ده، پروګرام به بالکل صحیح وي، دا بیا هم سور خط ورکوي. او بل زه په پروګرام کې غلطي کوم، سیمی کالن بیخي نه لیکم د سی پلس پلس کوډ نه، بیا ما ته نه وایي چې سیمی کالن دې پرېښوده، دا نه شي ویلی ما ته. دا غلطي نیولی نه شي، دا سپیلنګ غلطي باسي، د پروګرام غلطي نه شي باسلی. پروګرام خو ځان ته سنټکس لري که نه؟ پوه شوی که نه؟ دا سنټکس هغه سپیلنګ پسې ځي، آی این ټي څه معنا؟ پوره انټیجر ولیکه بیا یې زه معنا وایي. اوس څه وایي؟ صحیح شو، او دا غلط دی ځکه سیمی کالن نشته. اوس پوه شوی؟ بالکل آفرین. نو خپل سوال هم خپله ځواب شو. صحیح ده. ډیبګر چې بګینګ کوي، بګز رانیسي، دا څه شی کوي؟ ستا ایررز کیچ کوي. ایرر څه کوي؟ کیچ کوي، رانیسي او بیا درته شو کوي هم چې په دغه ځای کې دا غلطي کړې ده. که دا نه وای څومره سخته به وه چې ما څه غلطي کړې، بیا ورپسې ګرځه او بیا به نه پوهېدې. پوه نه شوم. مطلب پروګرام کې چې دا کې ایرر ورته کوي چې دا غلط ده مګر درته نه ښیي، درته وایي شو کوي، درته که نه درته وایي دا ویل چېرته یې وایي، خو لاندې راځي که نه چې دغه ځای کې د غلطي کړې، په دغه لاین باندې غلطي کړې. دا خیر دا زه بیا پریکټیکلي درته ښیم. فلحال کېدای شي تاسو لږ هغه شی چې دا چېرته کېږي څنګه به کېږي را روان دی. اوس پوه شوی؟ دغه درې شیان چې دي دا باید ولري.
او دې معنی دا نه چې آی ډي صرف همدا کارونه ترسره کوي، نه نه، دا درې مهم شیان چې وي تاسو هغې ته آی ډي ویلی شئ، مشکل نشته. ادیتر داشته باشه، یعنی صفحه ده او باشه که ما ده سورس کد خود ما را نوشته کنیم. سورس کد چی است؟ هم پروگرامینگ که ما نوشته میکنیم برای انجام دادن یک کار مشخص، اما اینسترکشنز او را سپورت کنه، ده او نوشته شوه، باز او کمپایل هم شوه. خب که کمپایل نشوه کامپیوتر میفهمه او را؟ نمیفهمه که ما چی نوشته کردم. ده صفر یک باید تغییر شوه. باید او دیبگر، اگر ما اشتباه کردم کمپایلر ترجمه نمیتونه، ده صفر یک تغییر نمیده، چرا که اشتباه است. اشتباه را کی میگیره برای ما نشان میده؟ دیبگر. That's it. پوه شوئ. اوس راځو آی ډي مو کومه استعمال کوو، اوس دلته خبره ده. اوس تاسو کېدای شي په لسګونو آی ډیز پیدا کړئ، تاسو د خپلې خوښې. تاسو د دې ټینشن مه کوئ چې زه کوم آی ډي نه استفاده وکړم، دا فرق نه کوي. فرق څه شی کوي؟ ستاسو کنسپټ چې ته پرې پوه څومره په کوډ باندې. اوس د آی ډیز لیکم ښه، د سی پلس پلس لپاره یو په نوم د څه ده، یو وخت کې استعمالېده په نوم د ټربو، چې نن سبا یې زه نه وینم، نور خلک دا نه خوښوي. ټربو ما یوز کړی خو اوس څوک نه استعمالوي ټربو. هغې نه بعد بورلینډ، دا ټول سافټویر دا به تاسو انسټالوئ په کمپیوټر کې. دا آی ډي خو مو پېژانده، دا آی ډي ایز یوز ده کې چې هر یو ته غواړئ. بورلینډ سی پلس پلس، صحیح. ډیف سی پلس پلس، کوډ بلاکس، کوډ بلاکس سی پلس پلس، صحیح. دا صرف د سی پلس پلس لپاره دي، سی یا د سی پلس پلس لپاره دي. دا آی ډي ای د سافټویر چې تاسو به انسټالوئ خپل کمپیوټر کې، دا مخکې نه موجود نه وي ښه. اوس یاد ساتئ همدغه یو آی ډي ای مو چې انسټال کړله د سی پلس پلس ټول هغه لایبرریانې چې هغې کې کوډ موجود دی، کمپایلر ده ورکې، ډیبګر، هغه ټول هملته خپله انسټالېږي. تاسو یو یو ځان ځان ته به نه انسټالوئ. اوس خبره دا ده چې زه کوم یو استعمال کوم. ما مخکې څه وویلې چې فرق نه کوي. فرق دا دی چې ستا کنسپټ کلیر ده، څنګه کوډ کوي په ښې طریقې سره. او دا خو صرف د سی پلس پلس لپاره دی، د سی لپاره دی. تاسو کولی شئ سی شارپ ژبه مو اورېدلې ده، سی شارپ هم یوه ژبه ده ښه، پروګرامینګ لینګویج ده. د نورو ژبو آی ډي ای هم تاسو د سی پلس پلس لپاره کار اخیستلی شئ د هغې نه. ویژوال سټوډیو په نوم باندې، ویژوال سټوډیو آی ډي ای ده چې اصل کې د سی شارپ لپاره ده، خو تاسو دې کې سی پلس پلس لیکلی شئ. لکه د جاوا لپاره نیټ بینز ده. نیټ بینز از آلسو ان آی ډي ای فار جاوا. د جاوا لپاره جاوا یو ځان ته ژبه ده لکه سی پلس پلس، خو دې کې ته کولی شئ چې سی پلس پلس ولیکې، مشکل نشته. ایکلپس، نو داسې زه کوم نوم واخلم، ډېر زیات دي. نو ښه ده چې خپل د سی پلس پلس آی ډي ایز تاسو استعمال کوئ او کوم یو دا فرق نه کوي. زه کوم پریفر کوم چې تاسو یې ووایئ ډیف سی پلس پلس. ولې؟ کله تاسو واخلئ دا ډېر سخت دی، مخکې استعمالېده کېدای شي ویم نه وینئ. اوس دا یو بولینډ هم تقریبا ده کې هم لږ سختي ډېره زیاته وه، اضافي شیان به دې لیکل، دا هم ښه نه ده. او کوډ بلاکس چې ده، کوډ بلاکس بیا دومره اډوانس ده چې خپله کوډ کوي، بعضې شیان خپله راولي. دا خو بیا ښه شو که نه. زه ډیف ولې راونیسم؟ ځکه باید په خپله کوډ را نه شي، ته باید په خپله ولیکې، ځکه ته نه وایې. که هغه درته راولي بس ته به وایې چې صحیح ده، دا خو راځي. او که سبا څوک پوښتنه درنه وکړي بیا به ته وایې چې دا خو مونږ نه ویلی، صحیح. نو ډیف داسې یو دی، داسې یو ډیف دی، دا لایټ هم نه ډېر هیوي نه ده، او بل دی کې هر څه ته خپله لیکي، او اضافي شیان هم نه لیکي ورکې. نو آی تھنک ډیف سی پلس پلس از بیټر دین ادر آی ډي ایز. کلیر؟ اوس دغه آی ډي ای به تاسو انسټال کړئ، ډاونلوډ یې کړئ، فری ده. یا د دې در کوم سی ډي نه واخلئ، چا نه واخلئ، انسټال یې کړئ، مشکل نشته. نو اول موږ د دې انسټالیشن کوو. انسټالیشن دوران کې زه څو خبرې لرم، صحیح ده. سوال دا ده چې کله سورس کوډ لیکم، انټ لیکم زه، انټ. دا انټ ته چا ویلي چې ته انټ یو دا کار وکړې؟ خبره ده که نه ده؟ دا انټ د کوم ځای نه راغلی؟ د اے از ایکول ټو مساوي، دا د چا څنګه ورته ویل شوي چې ته به دا کار کوې، ته په دې ترتیب به کوې؟ د کوډ ته خو یو کوډ شوی که نه، صحیح ده که نه؟ موږ خو کوډینګ کوو. ته چې کوډینګ کوې د دې شاته د دې لپاره کوډ نشته، ولې شته که نه؟ هغه چېرته ده؟ په دې آی ډي ای کې ده. په دې آی ډي ای کې لایبرریانې د هر پروګرامینګ لینګویج. لایبرري پوهېږې څه ته وایي؟ لکه موږ وایو بک لایبرري، کتابخانه. کتابخانه کې څه شی؟ کتابونه. کتابونو کې څه شی؟ درسونه. درسونو کې صفحې دي. صحیح که نه؟ اوس زه چې هغه درس وایم
دغه درس خو په یوه صفحه لیکل شوی، هغه صفحه د یو کتاب د هغه کتاب په یو لایبرري کې ده. همداسې زه د سی پلس پلس یا د هر پروګرامینګ لینګویج چې کوډ کوم، زه چې کوډ کوم که نه نو هغه یو لایبرري نه راخیستل کېږي. دا لایبرریانې په ډف کې موجود دي، په آی ډي ای کې موجود دي. دغه آی ډي زه باید انسټال کړم. څنګه انسټالېږي؟ ډېر ایزي ده، راځئ چې وګورو. ګډ دس از ان آی ډي ډف سی پلس پلس. دا یو ورژن دی 5.1. کېدای شي دا ما نوی ډاونلوډ کړی و، یو نیو میاشت به کېږي، کېدای شي نوي م راغلي، مشکل نشته. دغه آی ډي به زه انسټالوم. دا په زپ فولډر کې ده، د زه یو ځل راباسم ښه، بیا به انسټالیشن د دې وکړو. دا راغی صحیح. دا د ډف دغه فایل لري سیټ اپ چې انسټالیږي هغه فایل. بالا जो आप डबल क्लिक नहीं करें या राइट क्लिक करें ओपन करें खलास. बेतान इजाज़त में तो नहीं रहा बले यस ये वाले में आखा अनपैकिंग हम फाइल के कंप्रेस शुरू और आवाज़ में करना इंस्टॉलेशन शुरू में शाले दादा रहा है मत प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज सुमरा आसान है इंस्टॉलेशन है वो जो वर्ड सी प्लस प्लस वली कम नुज़ाड़ी तो ज़रूरत लगा बाद इंस्टॉल कम इंग्लिश के वाड़े यस इंग्लिश सही था ओके पख्तून दरी नश्ता बेगम हो सके देखी उस तो लाइसेंस एग्रीमेंट मतलब दार बाद शराइत दे लाइसेंस लरी अगर तासु बायद कबूल कई आई एग्री बायद हुआ है लाइसेंस के दाई जते बखपल नुम खर्चावल नशे पे के तगीरात नशे रावस्तल है सही ओ यस सही आई एग्री क्लिक उसको रदात शेरी दा टोला गशान सी प्लस प्लस प्रोग्राम की मौजूद है मुंतबा ज़रूरत है दा नेक्स्ट एक शॉर्टकट कीज गोरे बाद शॉर्टकट क्या नहीं मुंगा इस्तेमाल दा इजाफी शायन दा नेक्स्ट उस ताते वही चिपकम ड्राइव के बाद इंस्टॉल शी तो सी के मुख सारा विंडोज़ दा करना न विंडोज़ सारा बायो ज़्यादा का प्रोग्राम इंस्टॉल ही अक्सर प्रोग्रामों ना चिप तो विंडोज़ भी सी ड्राइव के अमल तयो ज़्यादा सारा इंस्टॉल ही तो बयान कॉलेज ज़ाय बदल के डी ड्राइव ई ड्राइव और तो खैर खुद ज़रूरत है नश्ता अंदाज सही था पोश हुई माँ खबर वाले नेक्स्ट इंस्टॉल के क्लिक दारी दौगर सुमरा फाइलों ने दी था py.txt उदा लाइब्रेरियानी फाइल दा टूल अगर कोडिंग दा चिया आज चिकम कोड को मा दागे ले पारे च कोड शवै लाइब्रेरी बता सोरता है तो छेदी प्री डिफाइंड मखना जोड़ शिवी तशरीह शिवी कोडिंग दी फाइलों ने दी जागा जदल इंस्टॉल हो जरूरत लरी होता ना दा ढेर लाइट था ढेर ज्यादा हां दा उगरे 50 MB में दा ढेर कम ना ढेर लाइट था that install shows has been installed on your computer. Click finish to close this wizard. बस finish हुआ हम दसे finish. यह ज़्यादा पखपल अखलासी है ख़ा. दादलान इखलास जो बक्लिक भी कम ची मख्ताराश. दा ऑप्शन है मरागले माता. दा फाइल ज़िलान देखो मनो. ख़ा next okay. दादरा. दलिकल शिव dev C++ 5.1 version. सही शो. ख़ा दलता उसको बोलें. ऐसा सफल लरी कम जिके ना ज़बाद सफ़ा खलास सोर्स कोड और क्यों लिखा है नए सफ़े खलास वाले पारा था सोर्स फाइल था ढेर आसान है न्यू बेराशी सोर्स फाइल कंट्रोल N शॉर्टकट की था लेकिन मख कितना ज़ुल शॉर्टकट क्या नहीं देखिए मौजूद है इंस्टॉल शो जब पर एक क्लिक कम कंट्रोल N या कंट्रोल N वहाँ खलासी की दादा सफ़र आगला सही शो सफ़र आगला उद्दा सोर्स कोड ज़्यादा सफ़र के लिए कम दिस इज़ कॉल्ड एडिटर द एडिटर दे जमा सही शो पूर्ण शो है देखो मुश्किल नहीं ले रहे उस दा लग डेर वड़ू कहदा कोड कवल नमक किसी दे एनवायरनमेंट में खबर को ये कोड बाद लग लुई शिदा डेर वड़ू कहदा ऊपर जबराशम टूल्स था एडिटर ऑप्शंस दरबारे नमी एडिटर एक ऑप्शन है रमा कारदार बनामी फॉन्ट्स साइज आज ज्यादा में करीम मजीजा 20 इंतखाब में करीम ओके में मेरा सही था इनमी फॉन्ट साइज बुजुर्ग शद आले मामी तानम कोड कनम आले बैन मा दरावल बेसिक स्ट्रक्चर हमें खाने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ खद द नोट लपारे द नोटपैड ने इस्तेफादा कमा खा बल तराशम बल तबूली कमा बेसिक स्ट्रक्चर अवल वायो खा व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर समाना इनी खपल द कोड कवल नमख के कुम कोड जरूरी द चलता मौजूद है सही ना साख्तमान जोड़खते सही ना करना जमा द हर कोड कौल नमक के उस कोड लाइन न दिया सुलाइन कोड दिया अगर मौजूद ही दल ताकत पे पैदा वाल उले रेजान सारा कागन न भी इसका कोड न पेजन दल की कार न के शक्ला सलामत नहीं है मुश्ताक कीगी बेसिक स्ट्रक्चर इतने शायद उस राजू दल तदा उस अवल बेसिक स्ट्रक्चर वो लिखा था
دلته ویلي کې بالکل را به شاول ولیکې هیش انکلود دا څه شی دي هلته یې که ولیکې همدا شی به ولیکې همدا رقم کوډ را کاپي پیسټ یې که مشکل نشته خو ډایرکټ دلته ولیکه صحیح اوس بالکل پوښتنه ونه کوي چې دې څه معنا ده for now leave it صرف ګورې زه څه شی لیکم ښه ډېر اسانه او ډېر ښه लाइनونه لیکل کېږي دلته بس کلاس دا بیسیک سټرکچر دې مطلب دا شو چې د هر کوډ کولو نه مخکې باید تاسو دغه لاینونه ولرئ ځان سره که غواړئ ستاسو پروګرام صحیح رن شي کار وکړي دا باید ولري دا به ته معنی دا شی فهمیدین پیش از اینکه شما یک کد خودتان نوشته کنین بالا از کار کنین نتیجه برتان بده اینمی بیسیک استراکچر را باید شما نوشته کنین پیش از هر پروگرام صحیح است حالا ببینید ما کد خود ما را در کجا کنیم آیا در اینجا کنیم در اینجا نوشته کنیم در اینجا نوشته کنیم بیرون از این نوشته کنیم داخل از اون در اینمی داخل من فانکشن نوشته میکنیم من دا نه دغه ځای دا دوه قوسونه دي داخل کې بخپل کوډ فی الحال لیکي ټول آیا باندې نشم لیکلی فی الحال یې نشي لیکلی د مطلب دا امکان لري خو فی الحال نه راځئ داسې به وکړو یو پیغام به پرنټ کړو صحیح ده څه ولیکو ویلکم به ولیکو صحیح ده ویلکم یو پیغام دی ما ته راکړي زه دا پروګرام دی ما ته څه وکړي ویلکم په نوم د یو پیغام ما ته پرنټ کړي ودې لیکي ویلکم ټو سی پلس پلس کلاس یو پیغام دی ما ته پرنټ کړي صحیح شو نو راځي زه لیکم سی آوټ راځم لیکم ویلکم سی پلس پلس کلاس دا زما کوډ دی چې ما ولیک دا زه غواړم دغه ما ته وښیي په پرده باندې نتیجه راته وښیي ما ته پرنټ کړي پوه شوې په دې باندې ما د کجا نشته کردم در مین فانکشن ببین فی الحال شما باید هر کدتان در بادی در بلاک مین فانکشن باید نشته کنید مین فانکشن در باندې مزه راځي خدا کوډ خو ما ولیکه دا فایل ما سیو کړی دا به زه سیو کم په هارد ډیسک کې سیو کم ځکه آینده کې کېدای شي ما ته په کار شي کنه نو راځي اول زه دا سیو کم باید یو ځل سیو کېږي فایل سیو څومره اسانه ده سیو باندې کلیک وکړه ته په کوم نوم باندې سیو کوي په کوم ځای کې سیو کوي زه ورته په ډیسکټاپ باندې زه په دې نوم باندې سیو کوم ورته چې فرست صحیح او لاندې تاسو یې سیو اس ټایپ دا کوم رقم فایل دی د کومې ژبې ده د کومې ژبې لپاره ده د کوډ چې تا کړی دغه فایل کې چې دی کړی دا د کومې ژبې کوډ دی نو سی پلس پلس دی اوس ګوره یاد ساتئ هر پروګرام چې دی هر پروګرام هغه ځان ته ایکسټنشن لري پیوند داره ها پسوند داره Also پسوند ما میشناسیم میره که با کدام نوع پروگرام است ببین فایل اکسل با کدام اکستنشن سیو میشه نامش میتن 1.xlsx ورد با کدام نام ثبت میشه cv نام فایل است .docx ډاکومنټ یعنی دته پسوند وایي ښه دې پسوند نه موږ پیژنو چې دا د کومې ژبې کې جوړ شوی دی نو پسوند لیکل بعض خلک لیکي CPP C++ یعنی فرست په نوم یو فایل دی چې هغه په کومې ژبې کې جوړ شوی .c++ کې جوړ شوی اوس پوه شوئ د دې ډاټ نه بعد چې کوم C++ د ایکسټنشن وایي ښه ایکسټنشن دې دا موږ ته ښیي چې دا تا کوډ کړی دا په کوم فایل کې شوی په کوم ژبه کې شوی دی بس زه دلته نه لیکم ځکه لاندې ما ته په خپله وایي C++ فایل دی سورس فایل څه شی ده سورس فایل منبع ستا دا فایل د C++ ده بس سیو یې کړه سیو بس سیو شو دلته وګورئ تاسو په ډیسکټاپ باندې به دا سیو شوی دا ګوره first.cpp this is called source file دا زما source file ده دا خو source code شو source code دی چېرته لیکلی source file کې دی لیکلی ده نه فهمیدی این source file است source file هم فایلی که ما دو کد نوشته کردم و کدی که نوشته کردم میره چی میگه د source file ما source code نوشته کردم دا زما source code دی ما ورته ویلي editor کې موږ source code لیکو دا source code دی دا مکمل فایل چې دا source file دی کلیر ښه دا خو ما ولیکه دا د انسانانو ژبه کې ده که نه ده دا به اوس ترجمه کړو که نه د کمپیوټر ژبې ته لاړ شي ویې ګوري چې دلته څه نتیجه راځي نو ترجمه چا کوله سافټویر څه نومې ده ویری ګډ کمپایلر دا و کمپایلر
هیومن لانګویج مو لیکه دا وایي صفر یو ته واړی کنه صفر یو دې ما ته نه ښیي چې نتیجه څه راځي ما ته بیرته د انسانانو ژبه کې نتیجه پکار لکه زه کلکولیټر کې لیکم 50 جمع 50 زه خو صفر یو نه غواړم زه خو سل غواړم ادله شي ترجمه دي اشاره نتیجه چې راځي ما ته بیرته زما په ژبه کې وښیي دا کمپایلر دا کار کوي زه دغه فایل چې دا د کوډ دا زه باید کمپایلر چیرته ده this is called compiler compile ګورم دلته موجود دی همدې IDE کې موجود دی داخل کې دی باندې کلیک وکړه ګوره چې کې دا اوس ګوره ګرځي ښه کمپایل کې کمپایل شو ترجمه شو سوای دا راخه کمپایلیشن ریزلټ وې دا ما کمپایل ک نتیجه څه ده ایرر 0 کوم غلطی نه لري وارنینګ 0 آوټپوټ فایل نیم دا ډېر مهمه ده خبره ښه ان دا فایل چې تا جوړ ک کمپایل لیک د دې نتیجه چې د نتیجه څه ده نتیجه دا ده په سی یوزر ایچ پی ډیسکټاپ ته ورشه الته بل فایل جوړ شو په نوم د first.exe دا څنګه ما هو first.cpp په نوم سیو کړو یعنی دغه فایلو دا فایل دا ماته سوی وي اگزي فایل لا زه چې وی ګورو دا first.cpp دا first.exe ده ما غت ترجمه ک نتیجه یې شي کرا کړه په دغه فایل کې دا زما نتیجه ده ترجمه غ نتیجه ده هغه پیغام چې تا غوښتل چې درته ویخی دا کار چا وکړه کمپایلر یاد ساتئ همیشه شي کې ښه په څو مرحلو کې کار تر سره کیږي ښه کله چې موږ خپل C++ سورس کوډ موږ چې کله سورس کوډ څخه ترجمه وکړه کمپایلر چې دا ترجمه ک سورس کوډ کمپایلر هغه نه څه جوړ کړل موږ ته یو اگزي فایل جوړ کړ .exe ولې ډاټ مخکې څه نشم لیکلای شي مثال ستاسو سورس فایل چې دا سورس کوډ هغه کوم فایل کې چې موجود هغه فرست په نوم باندې first.cpp په نوم باندې وکنه خو ما ونه لیک .cpp هغه خپل ورکړي کمپایلر چې دا first.cpp ترجمه ک نتیجه په کوم فایل کې راکړه first.exe کې راکړه executable execute څه معنا خارجي execute execute څه معنا تطبیق اجرا پروسس شوه executable دا تا چې کوډ کړو د کې نتیجه وا د باندې پروسس تر سره شوی نه تر سره شو چا تر سره ک کمپایلر تر سره شو خو اگزیفای ته جوړ کنه ایگزیکیوټ آینو سره وای کنه وای ما خپل پلان ایگزیکیوټ کا ما پلان خود مارا ایگزیکیوټ کړم اوس دا ولې ما صفحه کې به د نتیجې د باسي یوزر کوم ځکه اما اول اوس ته یو سټپ مخته لاړې ها ډیف دا IDE چې په نوم د ډیف C++ دا د توانایي نه لري دا د وینډوز نه بل نتیجه اخلي هغه ته وایي چې ته راواخله ته وخه او اوس د کمپایلر نه کی کبه د ما 0 کې نه 0 یو کې د باندې کې خې نه ګوره دا صفر یو چې د دې سره موږ نه کار لرو نه موږ ته خې اوس موږ ترجمه وکړه ترجمه هم کا ترجمه کړه ګوره زه بالکل تاسو دا فایل کمپایلر ترجمه کا د صفر یو ته واړو بیرته انسانانو ژبه کې درته خې کومه دا راځي چې وی ګورو تاسو دې څه کوي کله چې دا د کمپایل لګ وخت ما درا به تاسو سوال درازم دغه ما ترجمه وکنه ترجمه شو وي اگزي فایل کې ترجمه ده کوم فایل کې اگزي فایل کې دا خلاص کا ګوره راځي بیرته بن شي دومره سپیډ کې زی ګوره بیا درته وایم ما دلته څه وختل چې ما ته پرنٹ شي ویلکم ټو C++ کلاس دا به ترجمه شي نتیجه ما ته وخی نتیجه بیرته ما ته زما په ژبه کې باید وخی کنه څو په صفر یو نه پوهیږم انا کا پوه شي یعنی په دې کې به ته زه نه پوهیږم ځکه نه خی اوس که تاسو مثال دی ولیکم 10111111 ما څه ویلې نه پوهیږي ته به دې باندې پوره پروسس تر سره کوي تر څو دا پروسس تر سره کوي ته باندې وا یو ساعت تیر وي پوه نه شوي موږ د هغې سره کار نه لرو هغه شاته روان دي ما ته بیرته زما نتیجه زما په ژبه کې پکار ده که ما د 50 جمع 50 مثال لرکه نو دا نتیجه چیرته ده په دغه اگزي فایل کې زه ورته چې دا خو ډبل کلیک کوم بیرته نظر بندېږي لږ خو صبر وکړئ زه یې ووینم نتیجه څه شو هغه ویلکم ما ته پرنٹ کا نو ته به بیرته راشي IDE یو بل آپشن لري په نوم دی رن دغه رن هغه اگزي فایل ما ته خلاصوي اوس همدلته یې ښیي ما ته کلیک پیو کرن دا اول لاین ته وګورئ نور ته مه ګورئ څه شی راغلل ویلکم ټو C++ کلاس مطمئن اوسئ دا ما د انسانانو په ژبه کې ولیکه صحیح ده که نه لیکن ما ولیکه
دا صفر کمپایلر ترجمه هم که بیرته نتیجه زما په ژبه کې بیرته راکړه. پوه نه شوی؟ پروسس تر سره شو، صفر یو ته لاړه، صفر یو بیرته انسانانو ژبې ته، کمپایلر خو همدا کار ده، بیرته ماته راکړه. اوس د هر یو توري لپاره کوډینګ سیستم موجود ده که نه دی؟ هغه صفر یو ته واوښته، صفر یو نه بیرته انسانانو ژبې ته واوښته، ماته بیرته نتیجه راکړه. اوس ته ماته ووایه کله چې ته په فیسبوک کې یو شی ولیکې او بټن باندې کلیک کوې، نور ته دا نه وایه، ته وایه بس کلیک کوه، نور ته خبر نه دی شاته څومره پروسس روان دی. تا ته بیرته انسانانو په ژبه کې ته چې کمنټ ولیکې، کمنټ تا ولیکه، انټر دې کړه، بیرته کمنټ په صفر یو ته اړوي همغه ساعت نه، دا ته بیرته ستا په ژبه کې ښایي. کلکولیټر ته وګوره، کلکولیټر خلاص کړئ دلته، زه لیکم 55 منفي 3، جواب بیرته څه کې درکړ 52 کې. دې معنی دا نه چې دا صفر یو ته تغییر نشو، تغییر شو، بیرته جواب هم درکړ. پوه شوئ؟ دا زما سورس فایل کې ما سورس کوډ ولیکه، کمپایلر هغه ترجمه کړ، نتیجه یې ماته په د اکزي فایل کې راکړه. راځئ زه بیا بله هم درته دا زموږ یو دانه درته تشریح کوم چې څه معنا لري، لیکن نن نه، صحیح ده. راځئ یو عملیه ورکړو د جمع ښه، 55 جمع 5 څو کېږي؟ دلته هم زه نه پوهېږم، دا کمپایلر ته کمپایل یې که ترجمه یې ماته راکړه، کمپایل بیا ګرځي ښه، دا ده بیا. وګورئ دلته لاندې راځم، دغه اکزي فایل دا مخکینی و که نه، دا بیرته نوی کېږي، دا زه ډیلیټوم، ډیلیټ شو، لیکن سورس فایل خو پاتې که نه، دا ده. زه بیرته کمپایل کوم، کمپایل وګورئ ښه، بیرته اکزي فایل درته جوړ کړه، دا ډیلیټوه، بیا هغه کوه، ډیلیټ ضرور نه ده، که ته ډیلیټ کې مشکل هم نشته، بیا کمپایل که بیا اکزي فایل درته جوړوي، نتیجه درته درکوي. خو دغه نتیجه زه هلته نشم لیدلی، ماته د رن کې خلاص کړي، دا ستا نتیجه شوه 80. صحیح شو؟ دا ټول کمپایلر کوي. چېرته؟ ځکه هغلته راځي، هغه نه پوهېږي چې دا مانه څوک غواړي. اپریټنګ سیسټم فکر کوي چې دا نتیجه غواړي، هغه څومره زر زیو راځي، خو زما سپیډ ده نه، خو تا ته صبر نه کوي. لیکن آی ډي دا توانایي لري چې هغه ته ووایي هغه اکزي فایل ده چې ته لږ صبر وکړه، همدلته ودرېږه تر څو چې د زه بند نه کړم، ځینې نتیجه ګوري. داسې چې زیو راځي دا خو ما ته نه ښکاري، نتیجه خو پوره ده، ما ته نه ښکاري. I think it's enough for today.